د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو واقعه یاد شو. حضرت عمر رضی الله عنہ جلیل القدر صحابي و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د په شان کې و فرمایل لو کان بعدی نبی لکان عمر. که زمانه ورسته نبی راتلای عمر به نبی وای. د په دور خلافت کې سلروش لک مربع ملم زکه د مسلمانانو د خلافت لاله. دا سي عدل چې تاریخ د روسه پوری د هغه شی ګڼه بیانې. امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ د بیت المال په تقسیم باندې د مسلمانانو په منځ کې د تقسیم ورکوي په دې اختو. یو کس راځغلی په ځغاسته باندې یا امیر المؤمنین یا عمر یا عمر یا امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ پلان کې پر ما ظلم وکي زما بدلا واخه پلان کې پر ما ظلم وکي زما بدلا واخه. یو واری ورته ویل بار بار ورته ویل یا امیر المؤمنین یا عمر. حضرت عمر رضی الله عنه ډیر مشغول او ډیر مصروف نو دته په سر باندې چې پلاخه و یا په یو دره باندې والی هغه تابعی داغه روان سو مظلوم داغه روان سو. امیر المؤمنین چې کله فارغ سوچ وکړي چې دا ما څه وکړه ډیر زیات پریشان وس. هغه کس راوغشتي کله چې راوغشتي نو باره یو دره په لاس ورکړل او ورته فرمایل چې زمانه قصاص واخ. سبحان الله. امیر المؤمنین دی معمولی قسم نه دی. په جنت کې الله د دنیا کې الله پاک جل جلاله د جنت زیری ور باندې کړی. هغه ته دره په لاس کې ونیول چې زما څه بدلا واخه ما سره ظلم وکړي. هغه ورته نه زه بدله نه اخم. زه به د قیامت په ورځ د الله په حضور کې دا مقدمه څېړم او د الله په حضور کې به ستاسو بیا زه دې بدلا اخلم. امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ چې کله دا خبره واوریدل هغه کسان د قیامت څخه ډیر بیرېدل د حساب کتاب څخه ډیر بیرېدل. زموږ په معاشره کې کوم څوک چاته وای پوره پر باندې پیسې پر باندې وای راک کني د قیامت په ورځ ګور وای کله قیامت په ورځ کې څلا نور راکله عز بالله. دا کس څونه جرأتمند دی څومره جرأتمند دی. امیر المؤمنین رضی الله عنه چې کله دغه کس دا خبر ورته وکړله چې زه به دا مقدمه د الله په حضور کې د قیامت په ورځ څېړم او د دې بدله به ستاسو غواړم. امیر المؤمنین رضی الله عنه د خپل ځای سره شواس د صحابي د کالو ونیوي د خدای دپاره ورته ویې ژړل زارۍ یې ورته وکړه پر مشت دی نه زنجلا کېږي ما معاف که ما معاف که. دا رقم پر مشت دی لکه دی چې یو عام مظلوم سړی وي. امیر المؤمنین یې نه دا سړی وایي زه اخر دې ته مجبور سوم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ما وایي چې ته نور ما معاف کړی. امیر المؤمنین رضی الله عنه چې کله معاف کړي حضرت عمر رضی الله عنه د ځان سره ناست دی ویل چې ای عمر ته خو یو ذلیل سړی وې الله تا ته عزت په اسلام باندې درکړي. ته خو بې لارې وې الله پاک تا ته د صراط مستقیم باندې الله پاک جل جلاله ته حقې لارې ته راوستلې او ته ټیټې رتبې والا وې الله په اسلام باندې ته لوړ کړلې. نو اوس که ته پر مسلمان باندې امیر مقرر سوی یې ته به د مسلمانانو دپاره داسې کړنه کوې داسې عمل به کوې دا خپل ځان ته مخاطب دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر پښیماني وکړل او بیا د صحابي څخه معافي مو وغوښتل. نو موږ تاسو که نن سوچ فکر وکړو چې هغه امیر المؤمنین دی یو صحابي دی په یو معمولي خطا باندې د یو صحابي څخه دومره معافي غواړي. زما استاد الله څومره خطا وتل څومره ظلمونه موږ کړی دی که د رعایاو سره که د قوم سره که د ما او تا ما تحت موږ څونه ظلمونه کړي. آیا موږ سره دا فکر پیدا شوی موږ ستاسو په زړه کې د آخرت یو درد شته د آخرت یو فکر شته د آخرت یو خوف څه که نشته. باید موږ داسې فکر پیدا کړو داسې ویره پیدا کړو داسې خوف پیدا کړو بیا به الله پاک جل جلاله موږ ستاسو کامیابه کوي.